دی افغانانو کې ماده د دې جنگ پرته ده طبعا. دیو جن ابن ابي مليكه روایت ته تاریخ بغداد لیکلی وی چې الله پاک د یو کافر د ختمېدلو اراده وکړي نو افغانستان ته راځي بدل ته چراغ لکه مچ لکه میږي چې وزري وکړي اورېدلیم دي کنه میږي ته چې الله په قهر شنو وزري وري او کافر ته چې الله په قهر شنو افغانستان ته راولي او دا خو لیونی دي بدیو پسې تبرونه رواني اوله کې اوس خو اسباب برابر شو کنه تبرونه لورونه ماشومان هم جنگ کوي سړیم جنگ کوي لغمان ته دغه تلی و امریکایان نه یو امریکایي چې دی نو په خپل دغه کې ټانک کې ګردنې ځوړند کړ یو وړوکی ماشوم ورپسې ختلی او لور ورسره وه هغې ترې راپرې هسې بلاګه هغې ترې راپرې کوله هغه ټانک ته طالبانو بم ایښی نو بم والوت او دی دیم په ټانک کې او دی لګیا و ګردنې پرې کول دی غریب بیا داسې یو جیره باغ واویشته خو ژوندی و روسانو دور کې به چې کله بمبار کېده که نه د اخره کې نو چې د بر نه به بم را خوشې کو نو دا شپونکیان او کوچیان او دا نور خلک هوښیار خلک دوی به تر لاندې منډې وهلې یو به وی زما دی بل به وی زما دی چې بم به لاندې وغورځېدو نو دوی به هغه اوسپنې راغونډول چې دا به په کباب خرڅي لاسونه به یې ورته وسوځول او هغه ټوټې ډېرو خلکو باندې د پاسه راغورځېدل ځکه چې تر لاندې منډې به یې وهلې او قمقل غټ غټ بمونه به یې راغورځوله چې کوم یې اوبه روباسي نو دوی پوه شو چې دا خو روغ نه دي راشه ته تخته رجلین دې منکسر نه دي فرار کوه جبل ته نو دا طبیعي امور دي بعضې ښه جنګونه دوی ډېر کوي اثار الاباء تظهر فی الابناء چا چې افغاني زده کړه نو هغوی ته نوم کېښودلی چې پښتون پنځه حروف دي پی او خی او تی او واو او نون پی مانا پیاوړی خی مانا ښاغلی تی مانا ترزن واو مانا وفادار نون مانا ننګیالی دا پنځه صفاته چې چا کي هغه پښتون دی چې پکې نه وي نو ژبه یې زده کړې ده نور پښتون دا نه دی پښتو په ټولو ژبو کې سخته ژبه ده مختلطه ژبه ده که دې وجه د بلې ژبې والا پښتو چې زده کوي خامخا پکې فرق یو انګریز راغلی و افغانستان ته پښتو یې زده کوله پښتو یې زده کړه بیا یې امتحان اخیستنو په افغانستان کې تکړه خلک او چالاکه دا لغمان شریف دی لغمانه ورته راوست ویل د انګریز پښتو زده کړې ده او ویل د دنه امتحان والا ویل بس امتحان کې څه کوم چې علم بس پیل دی هغه وی زه پیل نه یم ستاسو تمام عادات او رواجونه او خبرې مې رښتیا هم داسې اوسم دا جاسوسان چې دي نو دي انګریزان داسې پښتو زده کړي ګیرې پرېښي افغانان لباس ته وایي دا سم سړی دی نو پته یې نه لګي نو لغماني ورته وی وکم پوښتنه ورته بیا او زه وایه ویلې لپړي بس هغه په ځای ودرم چې دا څه شی دی ویلې دا لغت خو ما چېرته نه و لیدلی وی د لپړي جواب وکړه بس ویې درم تاسو ته خو جواب درځي که تاسو ته جواب درځي لپړي دوه دې خړي دې جواب دی دا یو لوبه ده هغې کې یو بل ته وایي لپړي هغه ورته وایي دوه دې خړي
لغمانیانو نه تپوس وکئ شان نزول اوس وخت کې مونږ او تاسو ته دعا ضروري ده. کافر دی الله تبا کی او الله دې مونږ او تاسو یو بل سره متفق او متحد کی. اوس خو مصیبت تا ده چې یو بل مو خړ کنه د لړم ورونه یو لړم چې د خپل مور باندې اول شروع کړي هغه خوري چې الله مونږ او تاسو متفق او متحد کی چې افغانان یو بل نه وژني، چې ټول افغانان مسلمانان او مخلصان او احنافي. لکه دا د حنفیت دا د افغانستان یو انانیت دی، دا د امام صاحب وطن دی، نو دی کې بل شی کار نه کوي. دی وجه چې څوک حنفي هغه چغې وایي زه حنفي یم، او چې بلې ډلې والا وي نو بل ته وایي چپ شه ما ورته ونه ښیم. دا بل شی ګور دلته نه چلي، دوکه نه شی ګوره. افغانانو ځکه جنګ خوښ دی چې زمونږ او ستاسو نیکه افغان بابا د پلار نوم یې برخیان افغان ابن برخیان، دا د سلیمان علیه السلام وزیر دفاع، سلیمان علیه السلام بادشاہی خو داسې سوال یې کړی خدای داسې بادشاہی راکړه لا ینبغي لاحد من بعد. ای وزیر دفاع داسې فوج و چې بلقیس ته وی منې که نه اسلام قبلې که نه که دې قبول نه کو داسې فوج به درولېږم چې د فوج اولنۍ دسته قطار دا په یمن او د سبا په ښار کې او د فوج اخیرنۍ دسته د زما په وطن کې مقابله نه شي کولی. د دومره قیمتي او کلک فوج وزیر دفاع قیمتي سړی نه، د هغه رور دی آصف ابن برخی، د هغه څوک چې د بلقیس تخت راوړ. دین د سلیمان علیه السلام وزیر خو وزیر د مشورې، دا دواړه رونه و افغان او آصف رونه. خپل منځونو کې به کله کله د راس خبرې کولې نو مجلس کې بار څوک ناست نو مشوره یې وکړه ویې وروره یو کار نه کوم، یوه ژبه به جوړه کړو مصنوعي چې په هغې به ما تا پوهېږو، نو که مجلس کې مو کومه خبره د راس کوله نو هغه ژبه کې به یې کوو. ډېره ښه ده. نو سوریاني او عبراني دی سره خلق کړه، نو هغه مختلطه چې څه شی ته جوړ شو هغې ته پښتو وایي، نو هغې نه پښتو جوړه شوه. نو افغان او عصب په خپلو منځونو کې دغه ژبه وي مصنوعي مختلفه. بیا د افغان زامنو زده کړه او د دوی په نسل کې دا پاتې شوه. نو دا نسل مونږ او تاسو دا پښتانه چې دي دا د افغان بابا نسل. نو زمونږ نیکه د سلیمان علیه السلام وزیر دفاع، وزیر دفاع خلکو ته ډوډۍ کوي که جنگ کوي؟ نو آثار لبای تظهر فی الابناء، پلارانو اثر خو بچو کې ښکاره کېږي. په افغانستان کې هغه سړی نر دی چې ډېر مړی کړي، قهرمان ملي کشور. قهرمان معنا قاتل، غصه نه، قهر غصې ته وایي. سړی چې غصه وکړي نو وهل کوي او یا مړه کول کوي. نو قهرمان ملي وهونکي ته نه وایي، وجونکي ته وایي. نو قهرمان ملي کشور چې ډېر مړي وکړه که نه دا به مني. ما یو ځای کې مناظره وه د سنتو نه پس په دعا، هغه سړي ډېر کتابونه راوړي، سم یې ډک کړ. ما ورته ویې کتابونه دې څنګه راوړي؟ د دې کې مسله ده، ما په خدای قسم مو ته دواړه مسلمانان ما کتابونه راوړي دي، زما خدا ګمان دی چې دا ستا مسله کتاب کې نشته، چې تا دا دومره کتابونه راوړي خو دې کې مسله ده. زه مسلمان یم، کلمه ویمه، زه تا سره اختلاف نه ته مسله وکړه پښتو کې ووایه او پورته که قرآن کریم تا په دې کتابونو کې قرآن کریم پروت بس آیت ووایه، سر نه خوږو یو بل سره به زه ستا منم. که کتابونه یې دې ته راوړي او که هسې دې راوړي نو بیا خلک مه دوکه کوه. کتابونه اخوا که چې زه ته کتاب وی دا کتابونه مې دې ته راوړي دي چې دې کې مسله ده. زه پورته شوم خلکو ته مې وی زما تاسو سره وعده ده او په ورځ د قیامت به ستاسو لاس او زما به ګریواني که ما د دې ملا خبره ونه منله. که د ده دلیل ته مې کمزورې ووي هم زه مجرم دې چې څه وایي هغې په ځای به کتاب وخورم.
دوی د سنتو نه پس دعا بدعت قبیحه ده. اوس دا قرآن کریم کې مسئله شته وشته میوخ الله فرمای اهدنا الصراط المستقیم او انسان په پتاو وش الله وي مونږ ته نیغه لاره د پیغمبر لاره د پیغمبر کم ځای کې چې د سنتو نه پس دعا کړ مې دا رستنه تقریر خو تخپل کړي دا آیت کې نه دي. اهدنا الصراط المستقیم کی دعا پس د سنتو د کم ټکی ترجمه گریوان کی ګورات صحیح دی دا رستنه خبره خو تخپل کې دا آیت نه لري. بخاری شریف راواله ته پکې مسله وخایا کا ته خو ما ته وی اطیع الله و اطیع الرسول خلکو ته آیاتونه می ویو دین من آیاتونه کې دا دي مون خدا نه دی ویلی چې د الله د پیغمبر او د الله نه غیر د بل چا اطاعت وکړي. مون خو چې دا یمو منو نو په جامه په ګمان دی چې مونږ ته اطیع الله و اطیع الرسول بیانوي څه نه کوي چې د دې مخالفت کوي. څوک چې د الله او د الله د پیغمبر مخالفت کوي دته مونږ مسلمان نه وایو نو د خپل دین امام به څنګه وګرځي. هغه سړی بیا وتښتېد میدان او ورته ویې ګوره انصاف نه کوه اوس ما ته ووایه تا چې کوم کتابونه راوړي دا پکې شته زه ته اوس کتاب کې ښیم زه چې سوی وم دقه ټکي وپکې یو ټکی دی باندې نه راوړي. سړی چې د لمونځ نه فارغ شي دعا به کوي. دغه معقیدم ده دغه جوماتونو کې عمله موږ نه چې د لمونځ نه فارغ شو څه کوو سهار چې لمونځ وکړو نو چې فرض وکړو نو فارغ شو داسې ده که نه ده دعا کوو که نه کوو. ماسپښین چې سنت وکړو نو فارغېږي مازدیګر چې فرض وکړو نو فارغېږي ماښام چې سنت وکړو نو فارغېږي او ماخوستن چې وتر وکړو نو بیا فارغ. یوازې د سنتو نه پس دعا موږ نه کوو هغه سنتو نه پس یې کوو چې کم سنتو باندې سړی د مونځ نه فارغ که صرف د سنتو نه پس مو کولی نو په کار دا دی چې ماخوستن کې مو د سنتو نه پس کولی او د وترو نه پس نه مازدیګر او سهار کې به مو نه کوله کوو که نه کوو. عثمانه پوښتنه وکړه تاسو چې د مونځ نه فارغ شئ دعا کوئ دې کې آیت شته اوس درته آیت ویم شته پکې که نه دې کې د بخاري شریف روایت شته که نه اوس درته بخاري راغله دومره روایات به درته ووایم او چوم دا زما مسله پکې یو ټکی پکې دی باندې نه نه وایم ما ګوره الله نه ویري. عرض مې دا دی چې دا د حنفیت ځمکه ده څوک مو ګوره دوکه نه کي. دا اختلاف د دلیل نه دی دا اختلاف د عینات دی تاسو دوکه کوئ یک طرفه خبرې درته کوي. کوم چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د یو حدیث نه استدلال کړی ادر نه پټی کوم چې مقابله کې دی ښکاري مقابل نور مقابل نه دی هغه درته ښکاره کوي. یو کتاب یې لیکلی ظفر المبین فی مغالطات المقلدین ما سره په رفع الیدین مناظره و نو دا مې ترې غنیمت کې نیولې هغې کې لیکلی دی اسلام او احناف داسې ترتیب یې جوړ کړی غټ کتاب نو دا د حنفیت ځمکه ده ګوره دوکه مو څوک نه کي ښه دا چې کله مسلو ته ورسېږو تاسو ته ښیم چې دا اختلاف د دلیل نه دی ګوره څوک مو غلط نه کي دا شی ناکام دی دلته نه چلی څوک به مو جومات کې ګوره نه پرېږدي څوک به مو مدرسه کې نه پرېږدي لرې کوي دا شری دی څوک به د سره مینه نه کوي څوک به د سره محبت نه هر سړی به تاسو ته مشرک او کافر ښکاري دا مشرک دی دا کافر ځکه دا مقلد دی پلار به درته کافر ښکاري رور به درته کافر تاسو ته به خلک بد ښکاري خلکو ته به تاسو بد ښکارئ منځ کې به مو یو نفرتي اسلام او دین خو د محبت دین دی فاصبحتم بنعمته دریم نمبر دا ځمکه د صداقت ځمکه ده دې کې منافقت نه چلي اجمال دا دی چې زمونږ او ستاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په ورځ د قیامت 8 شفاعتونه کوي ګورې
اته قسمه شفاعت بکای. پہلا نمبر ټول خلق ته بشفاعت د ټول خلق شفاعت بکای چې الله پاک حساب او کتاب شروع کی. قیامت سخت ورځ ده، لاندې زمکه به د تانبی وي او بر انور براخکتی، هر سړی به خولو کې ډوبي او تکلیف کې. ټول خلق بچغه وای چې یا الله موږ دوزخ ته ولېږه، خو چې شفاعت دا حساب کتاب شروع کا. نو آدم علیہ السلام ته به دا خلق جرګه کې لاړ شي، به انکار وکړي. الله پاک دربار ته نشم مخ کې کېده، ما جنت کې دانه خوړلې ده. نوح علیہ السلام ته براشي اوینا ما قوم ته خیره کړی ده. ابراهیم علیہ السلام ته براشي نه، ما نه یو درې الفاظ داسې وتی دي چې ظاهری جدا باطنی جدا. اب انشاءاللہ خپل ځای کې راشي. حضرت موسی علیہ السلام ته براشي وینا ما قبطی وجلې. عیسی علیہ السلام ته براشي نه، ما تخپل قوم د خدای زوی ویلی دي او د الله پاک باینن جلال غالب دی. زمونږ استاسو محبوب مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه ته براشي، هغه ورته بالکل زبنن ستاسو شفاعت وکم. سجده باندې به الله پاک ته پروزي. الله ورته فرمایي محبوب سواړي سر د سجدې نه پورته کا. دیبو یا اللہ دی خپل بندگانو سره حساب کتاب شروع. اللہ ورته فرمائی شروع میک. دا پہل شفاعت. دویم نمبر شفاعت بیا با اللہ تا پا سجده پروزی. اللہ ورته محبوب سر پورته کا سغواړي وی زما امتیان او یا زر امتیان بی حساب او بی کتاب جنت تا بوسا. حساب بو سره نه کې اللہ بوئی ٹھیک بی حساب ډله بلاړ شي جنت. دریم نمبر کم خلقو مونږ او تاسو ګناه رانه شوې ده، خطا رانه شوې ده، خو لا دوزخ ته تللی نه یو. نو پهله به د الله نبي هغه امتیانو له شفاعت وکړي چې مستحقین د عذاب دي خو لا تللی نه دي. یا الله دوی ته عذاب مه ورکوه، دا زما امتیان دی او دا پهله جنت ته بوزه. دا دریم نمبر شفاعت. سلورم نمبر سوچ دوزخ ته لاړ دي، الله دې موږ او تاسو ته بچ کړي. جهنم کې پراته دي، حضور به شفاعت وکړي یا الله زما دا امت د دې دوزخ نه روباسه او جنت ته بوزه. پنځم نمبر جنت ته بلاړ شي. یو امتی به وګوري مرتبه به ښکته وي، بل امتی به وګوري مرتبه به ښکته وي. دی به الله پاک ته شفاعت وکړي یا الله زما د دې امتیانو مرتبه ښکته دي، یا الله پورته کړه، درجات ولا اوچت کا. دا پنځه قسمه شفاعت مشهور. شپږم نمبر شفاعت د خپل تر مبارک د ابو طالب سے مبارک دی چې دا به انشاءاللہ تفصیل کې خپل ځای تراج خپل ځای کې بیان شي. چا به دوزخ ته تلی جهنم ته او حضور به شفاعت وکړي یا الله دا زما تر دی او زما خدمت یې کړی دی، نو د باندې عذاب سپک کا، تخفیف د عذاب. وم نمبر شفاعت امام قرطبی رحمه الله فرمائی هغه دا دی چې الله پاک با نبی علیہ الصلوۃ والسلام با الله ته شفاعت وکړي چې د ټول مخلوق نه زما امتیان پهله جنت ته بوزا، پهله جنت ته بدا بوزي. حضور وایي زه اولینم او آخرینم، زما امتیان آخرینم دی او اولینم دی، ټولو نه وروستو راغلی ټولو نه مخکې جنت ته ځي. اتم نمبر د چا چې نیکی او بدی برابر ده، کمو خلکو چې نیکی او بدی برابر ده، نیکی چابړی او د بدی چابړی برابر ده، نو دوزخ ته تلی شي نه جهنم نه جنت ته. د دوی شفاعت به نبی علیہ السلام وکړي چې جنت ته لاړ شي. او دا دی حدیث کې چې کوم راغلی بعض علماء وی دا او بعض علماء وی اغا مسلمان چا اغا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ویلی دی
او لا عمل ته ټیم نه دی ملو او وفات شو. کلمه وای مسلمان شي، مونږ ټیم په نه دی راغلی، روژې ټیم په نه دی راغلی، زکات ټیم په نه دی راغلی، صرف محض مسلمان شو او وفات شو. نو عمل خو نشته بغیر د لا اله الا الله نه. نو د دپاره به حضور شفاعت کوي. نو علما وای ټول خلاصه 9 شفاعتونه دي، اقسام د شفاعت دي چې دا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوي. دریم نمبر مسئله دی حدیث کې محدثین دا وایي چې اصلی سی زړه دی. ګورئ څوک چې ذکر کوي لا اله الا الله او زړه کې نه نو صرف جبه کار نه کوي ترسو پورې چې د زړه درد ور سره نه. د سنبدال کې او پیر صاحب د برغر کې اوسېږي. موږ یو ملګری هغه وی زه ورغلم، ما ورته صاحب مال یو وظیفه وخایا چې الله پاک میں باطن پاک کی. وی راته وی چې بچې کله منځو کې کنه د هر منځ نه پس 3 کرته سبحان الله وایا، 3 کرته الحمدلله وایا، 4 کرته الله اکبر وایا، 3 کرته استغفر الله وایا. داسې خو دې کې ګورې دا مسله یاد ساتي، تاسو ته ما کړم وه چې دا تسبیحات چې د مونځ نه پس مونږ او تاسو وایو دا به په ښي لاس وایو، په ګس لاس نه. سنت چې دي دا په ښي لاس دي. د سنن ابي داود روایت ده. وایي ما ورته صاحب دا خو زه ویمه د هر مونځ نه پسې ویمه سبحان الله سبحان الله. راته وایي نه کنه ته داسې وی سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ما ویاو وی داسې مه وایه، ستا د زړه درد خو سره نشته. داسې وایه سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمدلله. دې سره د زړه حرکت یو ځای کوه. نو بیا ته وګوره چې الله پاک در باندې کوم انوارات ورای. او داسې دم ګورئ د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا دی یو سړی 20 رکعات نفل کوي نیمه ګنټه کې، بل سړی 2 رکعات نفل کوي نیمه ګنټه کې. د 2 رکعاتو والا ثواب سیوا دی په نسبت د 20 رکعات. ولی دی یو کې درد دی او بل صرف شمیر کوي. خبره خو د شمیر نه ده، خبره د قیمت او د وزن ده. ګوره دلته حضور وی چا لا اله الا الله وی او د زړه اخلاص ور سره نو د قیامت پر ورځ پهله خوش قسمته او ډیر حقدار زما په شفاعت دی. نو خبره د رؤوس نه ده، خبره د ما فی الرؤوس ده. زمونږ او ستاسو د مسلک دینی او مسله د طالبان او علماء خپل منځونو کې کوي. وی چې کله په یو مسله کې 2 احادیث رااله، یو مسله باندې دلیل او بل باندې دلیل دی، یو 50 دلایل وي او دی بل کس یو دلیل وي، یو طرف ته 50 کتابونه پیش شو بل طرف ته یو پیش شو، نو 50 والا به ګټلی نه. یو دلیل وایا خو وزندار چې طاقت پکې وي. خبره د شمیر نه ده، خبره د سرونو نه ده، څه چې په سرونو کې دي نو خبره د هغې ده. د دې وجې نه بعض علما جمهوریت مروجه باندې رد کوي. وی یو طرف ته 10 پوډریان دي، یو طرف ته 10 پوډریان دي، بل طرف ته 9 انجینیران او ماهران دي او وټونه یې واچول. نو موږ او تاسو وایه لکه دا 10 پوډریان والا وګټله، لکه وټونه سیوا دي.
اگر کدلته 9 انجینیران دي نه خبره به سړي ته هم ګورې کنه چې د رایه څنګه ده، د په خبره کې وزن څومره دی. نو دقه رنګې الله پاک ته شمیر معتبر نه دی، الله پاک ته د زړه درد معتبر دی. ګورئ د زړه درد 1 روپۍ چاله ورکه خو د زړه په اخلاص، 2 رکعاته مونځ وکړه د زړه په اخلاص، 1 کرته سبحان الله ووایه د زړه په اخلاص، 1 کرته الحمدلله ووایه د زړه په اخلاص. دا خدای پاک د الله په دربار کې د لکونو روپو او د لکونو ذکرونو نه بهتر دی. حسن بصری رحمه الله فرمایي زه حج ته تلم، عرفات ډیرۍ باندې یو ختم الله دې مونږ او تاسو بار بار بوزي او ان شاء الله الله به بوزي. چا زړه کې درد نو الله یې بوزي. عرفات غر باندې ولاړم، یو سړی را سره ولاړ دی او دا وایي چې الحمدلله علی دین الاسلام وکفا به من نعمه. خدایا تعالی ډیره ثنا ده چې د اسلام دا عظیم نعمت ته را کړې، رب کبل نعمت ته نه را کړې نو دام کافی و. وی یو کال پس چې کله بیا حج ته لاړم، وی بیا هغه سړی را سره اتفاقا مخامخ شو او بیا عرفات کې مسلمانان دعا کوي، نو بیا د الله دربار ته لاس ونیوه، الحمدلله علی دین الاسلام وکفا به من نعمه. هغه دعای بیا وی وی غیبانه आवाज راغی د الله بنده یو کال اوشو چې تا الحمدلله ویلې ده، د الله چې څومره ملایکی دي امر ورته کړی دی چې دی ویونکي ته ثوابونه لیکي. یو کال برابر شو ستا د یو الحمدلله ثواب برابر نو چې بیا دی الحمدلله وی. نو ګوره دا د زړه سره تعلق لري چې خبره د زړه نه هغه سکولیان وی جو بات دل سے نکلتے ہے اثر رکھتی ہے. کما خبره چې د زړه نه وځي هغه څه کوي، هغه اثر کوي. د زړه خبره هغه اثر کوي. حجاج ابن یوسف یو ړوند ولیده او دا د کعبې مبارکې درشلې نیولې ده او جاړي، یا الله سترګې راکه، یا الله سترګې راکه. اول راله وی څومره وخت کېږي صاحب چې الله نه سترګې غواړه؟ وی 25 کاله وشو. وی نه در کوي؟ وی نه. وی راځه. وی هسې هم نه در کوي. کمره کې بند کوي که ساره پورې الله سترګې در کړي ټیک ده، او که ساره پورې سترګې در نه کړي سر به نه قلمم. او ظالم بادشاه دې د شپې را پاسېده دا پیجي صاحب چې یا الله ما خو اوسه پورې چل کو، تا نه خو ما سترګې نه غوښتې، ما خو پیسې په کار وې، خلکو به پیسې را کولې. خدای په یو لوی ظالم دې واړولم، خدای اوس خامخا سترګې راکا، بل څه واسطه او سبب مې نشته، په مخې لاس راخ که الله وله سترګې ورکړي. سار چې حجاج ابن یوسف ورکولو که ده ورته رامن وی درې کړې ویا وی وګوره د زړه نه دې ورته ووی. خبره چې د زړه نه هغه اثر کوي. نو رسول الله مبارک ځکه وایي چې لا اله الا الله د زړه په اخلاص وي د ډیر حقدار د زما د شفاعت څخه. حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وایما نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل چې د الله پیغمبره ورځ د قیامت څوک ډیر نیک بخت به وي ستا په شفاعت. نو حضور فرمایله قسم دې زما دا ګمان یا ابا هريره چې زمانه به سوال نه کوي په باره د دې حدیث کې مگر تبه کې د دې وجه نه چې ما لیدلی ستا حرص په حدیث باندې ډیر نیک بخته به په ورځ د قیامت کې د خلکو نه زما په شفارس باندې هغه څوکي چې چا لا اله الا الله ویلی وي خالص تخپل زړه نه
نو دا د حدیث آسان او سلیسه ترجمه وا. د حدیث وضاحت دا ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدرسې شاگرد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ پاک دے منگا و تاسو بار بار دا حرمین شریفین دیدار تبوزی. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا روضه مبارک سر شات یو چونتره دا اوسمشته اغا چونتری تا صفه وی. دا دا حضور مدرسه وا. دی چونتره بانے با مسافر طالبانو سیدو حضور نبی سبق یاداو. دا اویو نوال تر سلور سو پوری دا اویو نا کم شوی نی دی او دا سلور سو نا سیوا شوی نی دی او مخی تا یو تار بز وڑندو چونکہ دا مدینی منوری خلقو باغون کرل دا کجورو باغون بیو نجا چابا باغو او جماعت تا براتا نو د خپل باغ نه به د کجورو یو وږی روشو کو ابه ځان سره راوړ نو د حضور طالبانو ته به په دغه تار کې ځوړن کا لاندې یو چوکه پرتا وا نو چې کم یو طالب به وګې شو نو هغه به هغه چوکه راواغسته او دا وږی به ووو نو د هغې نه به یو کجوره نیمه را پرېوته نو هغه به یې وخوړله او که نه نورې کجورې به نه وې نو هغه به یې جووله چې څه خوند به یې تېر که نو بیا به یې ملګري له ورکړه. نو دا د حضور مدرسه وه. په هغه مدرسې طالبانو کې او دا حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ او په ټولو صحابه کرامو کې د ته ډیر روایات یادو. د په خپل فرمایم ان شاء الله د واقعیا خپل ذکر روانه د ډیر عجیبه ده. د په خپل ویم چې ما باندې دا باقی صحابه عیب لګی چې ته هر وخت احادیث وی او ډیر وی وی ما ټول زندگی دا قید او جهان سره په درس کې تیر کړی ده. زما زمیداری نواز مکه می نوا پولو پټه می نو ګړی او بیزی می نوی او د نور صحابه خو کاروبارونو نو دوی ما سره څنګه ځان سمای. ما صرف د الله د نبی د خلی مبارک نه چې خبر اورېدلې ده نو یاده کړې مې ده. واقع ان شاء الله بیا رستو راځي. یو اوچت صحابي دی دے فرمائی وی ما د حضور نه تپوس وکم. دلته حدیث کې خدا دی چې دی وی چې نبی علیہ السلام نه چا تپوس وکم لیکن محدثین وی دا خبره توی شده ده چې دا تپوس ده کړی دی ځکه د رستو حدیث نم دا معلومیږي. نو دا به د حضور نه تپوسونه کول نو حضور نه تپوس کو قربان دا راته ووایه په ورځ د قیامت کې به ته خلق د مسلمانانو شفارس کې نو د ټولو کې لوی نیک بخته او خوش قسمته د خلکو نه ستا په شفارس به څوک چې هغه ډېر حقدار یو خوش قسمتی. نو حضور ورته فرمایي ابا هریره قسم دی زما هم دقه ګمانو چې د دې حدیث په باره کې به پهله تپوس ته کې
ستانه به پیله د دې په حدیث په باره کې ما نه څوک تپوس نه کوي. ولې؟ ما ستا هغه حرص او هغه مینه حدیثو سره لیدلې وه، نو ما وی یاره د دې تپوس به دی کوي. بیا ورته حضور فرمیل د قیامت په ورځ ډېر خوش قسمته او ډېر نیکبخته او ډېر حقدار زما په شفارس باندې هغه څوک دی چې چا دا کلمه ویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله او د زړه د اخلاص نه، داسې نه چې بجې به یې وایي او زړه کې نه، بچ د زړه د اخلاص نه دا کلمه وایي، دی ډېر حقدار دی په دې زما په دې شفارس باندې. منګ او تاسو ترونه پکې دوه مسئلې دي. دا خو د حضور خبرې دي، ما تاسو ته بار بار ویلي چې دا د علوم او د اسرارو نه ډکې دي، خو څه خبرې داسې دي چې ستاسو د دماغونه بالاتر دي، هغه طالبانو سره او علماو سره مزه کوي. منګ او تاسو عامه ساده لهجه استعمالو، نو تاسو د پاره پکې دوه مسئلې دي. یوه مسله ده چې دین او اسلام څومره خوږ څیز دی. دې صحابه به څومره لوږې او تندې تېرولې او مدرسه کې به پراته او د الله د نبي خبرې زده کولې، څومره حریصناکو، پته ولګېدله چې د دین او د اسلام غوندې خوندور څیز دنیا کې نشته. او بیا مدینه منوره او بیا د هغوی خلکو د دین سره څومره مینه وه. هغه زمیندار خلک چې هغوی به وږي راشکول او حضور ته به یې راوړه، د حضور صحابهو ته. خلاصه دا ده چې دین د مسلمان اشد ضرورت دی. او دا موضوع به انشاءالله بل ځای کې بیا مفصله ووایو.